بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره کله کله به تاسو پام کړی وي که نه چې د چا یوه خبره د موږ په لاشعور او جذباتو باندې دومره زیات اثر واچوي چې هغې له وجې موږ جذبات بدل سي، موږ ژغېدا بدله سي، موږ رویه بدله سي. او رویه او ژغېدا خو څه کوي چې یوه ښه فیصله موږ نه غلطه سي، موږ فیصله بدله سي. وجه چې وي ګوره دا پین ده که نه، دې پین باندې زه ګوتې ته حرکت ورکوم، حرکت مې ورکړی که نه. دا پین چې شی ده دا د ګوتې دپاره محرک ده، حرکت ورکوونکی ده. او دا ګوته چې شی چې حرکت کوي دا متحرک ده، حرکت چې راله چې څرنګه د موږ جسم دپاره محرکات دي حرکت راکوي، داسې د موږ ذهن دپاره محرکات چې هغه موږ ذهن ته د موږ ذهن دماغ چې کوم لاشعور چې جذبات پراته دي، تجربات پراته دي، عادات پراته دي چې کوم موږ په چې سیو کړي دي هغه حرکت چې رسي. دا ذهني محرکات دي چې شی دوه قسمه دی. ګوره په دوو شیانو باندې چې موږ لاشعور جذبات چې کوم تجربات او جذبات پراته دي لاشعور چې هغه حرکت چې راځي. حواس خمسه په ذریعه باندې چې ته چې محسوسوي که هغه ته چې ګوري یا چې اوري یا چې په جسم باندې محسوسوي وسوځېدلی چا سټ درکړلی، نو عموما دا دوه شیان ډېر چې ته چې ګوري یا اوري حواس خمسه په ذریعه باندې دا ستا ذهني محرکات دپاره سبب ده. دوم چې ته چې دلته جوړیا ستا خیال چې کوم ده دا هم د تا ذهن محرکات دپاره یو سبب ده. ته خپل خیال باندې خپل ځان غوسه کولی سي، خوشحالولی سي، خفه کولی سي. ګوره لږ رڼا پاچوو، اول دا لاشعور پیژنو که نه بیا به دا موږ دپاره آسان سي. ډېرو خلکو به دا لاشعور ټکی بار بار مخې ته راغلی خو داسې زور به نه وي پوستلی چې دا لاشعور څه شی ده. دا ډېره اهم موضوع ده، په دې باندې به بیا مخته خبرې کوو، خامخا به کوو. دا لاشعور یوه ذهني ذخیره ده. دلته د ستا په ذهن چې هغه عادات پراته دي، هغه تجربات پراته دي، هغه مهارات پراته دي، هغه احساسات او مشاهدات پراته دي چې کوم تا کم از کم 2 میاشتو نه زیات بار بار روزانه دي کړي دي. تا ته به پته لګي چې تا کوم شیان کړي دي. غوسه دې کړې ده، محبت ته ډېر کړی ده، ستا سره مقصد روغې خبرې دې ډېرې کړي دي، ستا خوښي ډېره کړې ده، امید دې ښه لرلی ده، بد دې لرلی ده، اعتماد دې ډېر ساتلی ده، کم دې ساتلی ده. دا مختلف قسم جذبات، تجربات، عادات ستا لاشعور ته هلته ځي چې ته یې کله کم از کم 2-3 میاشتو پورې متواتر روزانه وکړي. دا تا لاشعور حصه جوړه سي. یاد وساته چې کله تا لاشعور ته څه شی لاړ سي که نه دا د چا پلار بیا نسي راباسلی او نه دی به د ستا بیا کنټرول. ممکن دی دا نه چې لاشعور ته څه شی لاړ سي هغه بیا راباسل ناممکن دی، ممکن خو انتهایی زیات مشقت او مشقونه غواړي، خواري غواړي. چې کله تا یو شی لاشعور ته لاړ سي دا به تا ته پته لګي چې تا کوم تجربات، جذبات، عادات لاشعور ته اچولي دي روزمره په بنیاد باندې تا 3-4 میاشتو پورې کم از کم څه شی کړي دي هغه به ته خپله پته لګي. دا لاشعور ته لاړ سي، کله لاشعور ته لاړ سي که نه نو لاشعور باندې بیا انسان په شعوري توګه که غواړي کې بیا هدې ته نسي وررسېدی، کابو کولی نسي. مقصد ته چا سره غوسه لیکلی که نه نو ته شعوري طور پر په پیاژې چې دا ټیک نه ده، خو لاشعور ته دومره چې کوم جذبات دي هغه دومره زورور دي تر باندې ته یې نسي کنټرول کولی. دا اصل چې دا د لاشعور برکت ده، دا دغه زور ده. ذهني محرکاتو ته راځو. اصل چې موږ کوم موضوع ده که نه هغه خو دا ده چې ذهني محرکاتو پېژندګلنه چې وایي پېژنو چې دا څه شی دی چې موږ ذهن ته حرکت راکوي، موږ فیصله غلطه سي، موږ ژغېدا بدله سي، رویه مو بدله سي. ولې مو بدله سي؟ ډېر آسان دا ذهني محرکات دي که موږ یو پېژنو که نه نو موږ تر یو حده پورې دا خپله چې کومه غوسه ده، جذبات ته فیصلې دي دا کنټرول کولی سو. او دا ستا په مستقبل باندې، دا ستا رویو باندې، ستا په فیصلو باندې
ډېر زیات اثر اچوي. چې کله تا یوه غلطه فیصله وسي نو پیاره چې ما لاشعوري طور پر کړې ده. ستا رویه ستا فیصله چې ته چا سره ښه تعلقات جوړوې دا چې لاشعور ډېر غټ کردار ده. اوس په تا باندې ډیپینډ کېږي نن ورځې نه بعد چې ته لاشعور ته څه شی وراچوې. چې لاشعور ته څه شی وراچوې کم از کم 2-3 میاشتې به خواري کوې مسلسل په دې باندې مشق کوي. آواز ده که نه تا چې واورېدل چا نه د یوه سخته لهجه واورېدله سختې خبرې دې واورېدلې نو چې سختې خبرې دې واورېدلې دا ستا په لاشعور باندې دارومدار کېږي چې ستا لاشعور ته ډېر څه شی وراچولی دی. که چیرې تا لاشعور چې روزمره په بنیاد باندې په نورو نسبت باندې غوسه ډېره کړې وه ته چې سختې خبرې اورې که نه نو خامخا لاشعور چې خو به دا غوسه په حرکت چې راځي که نه ځکه چې دا تا ډېره کړې ده. دماغ خو دغ شو چې ډېر ماهر دی او دماغو کار دغه شی ده چې دماغ چې وګوري چې مقصد ته محسوس کړي دماغو ته چې وګوري یا ته چې واروي نو دماغ یې د تا تیر عنقریب اعمالو سره افعالو سره چې کوم تا کړي دي تا تجرباتو سره عاداتو سره پیوست دی د دماغو کار ده. نو چې تا ته څوک سخت خبرې کله وکړي که نه نو که تا په خپل لاشعور چې د دغې غصې پرورش ډېر کړی و نو یقینا به ته په غصې چې راځي تا ته به پته نه او تا فیصله به په جذباتو بنیاد باندې غلطه به شاته به ته په پښیمان چې کله ته په شعوري توګه ورته ګورې که نه بیا به ته په پښیمان خفه به یې ولې چې تا په لاشعور بنیاد باندې کړي خوږې خبرې دې واورېدلې که نه نو هغې له وجې تا چې ښه جذبات راغله محبت تا چې پیدا سلی. کله کله سړی په جمعې چې د مولوي صاحب ښې خبرې واوري که نه نو سړي چې ښه جذبات پیدا سي بیا دا جذبات ختم ولی سي ولې چې دا جذبات تا پاللي نه دي که نه. مولوي صاحب تا ته ښې خبرې وکړلې خوږې خبرې وکړلې یو افسر تا مخ ته ښې خبرې وکړلې تا چې ښه جذبات پیدا سله تا زړه غواړي چې زه دغسې جوړ سم خو ته دغسې کیا نه که ته 2-3 میاشتې متواتر داسې وکړي نو تا به ده غوندې لهجه سي تا به ده غوندې انداز سي. اچھا ډارنې خبرې ګوره دا آواز چې موږ چې ارو دا هغه محرکات دي چې موږ چې ارو دا موږ لاشعور او په جذباتو باندې اثر اچوي. چې کله ته ډارنې خبرې واروې ګوره تا به پام کړی وي که نه ژوند به دې تېر سوي وي چې کله د تا مخ ته څوک داسې د خوف خبرې وکړي ډارنې خبرې وکړي نو تا باندې یو خوف غالب سي. ولې اصل چې خو ته داسې دومره ډارن نه یې که نه خو دا ګنټه او نیمه ګنټه یا 2 ګنټه دا ته دومره ډار محسوسوي دومره خوف محسوسوي ولې چې دا تا په جذباتو چې سته که نه منفي جذبات سته که نه چېرته د خوف دغه ده دا ټوټل منفي جذبات دي وینې بد جذبات غصه نفرت غم خوف جذبات ته که نه ډار جذبات سړي باندې راځي که نه کله کله سړي باندې مایوسي جذبات راځي مایوسي جذبات نفرت والجذبات دا مختلف قسم بد جذبات دي. نو چې کله ته چا نه بدې خبرې واروي که نه ډارنې خبرې واروي د خوف خبرې واروي دا چې خوف جذبات راسي اصل چې ته نه یې داسې خو د هغه جذبات چې کوم لاشعور چې کوم تا د خوف جذبات دي دا په حرکت چې راشي او چې دا کله په حرکت چې راشي نو د دوی کار دا به خامخا ستا رویه ستا فیصله ستا تعلقات چې کوم دي دا به په دو باندې به اثر اچوي. چې کله ته په خوف چې یې تا ته چا ډارنې خبرې وکړلې ته په خوف جذبات چې راغلې نو ته چې اوس په دې وخت کومه فیصله کې هغه په څه شي باندې ولاړئ او په دې خوف باندې ولاړئ ځکه چې ته دلته په خوف جذباتو چې که چیرې ته دا وپېژنې چې دا زما اصل شخصیت نه ده دا خالی جذبات دي دې وخت باندې زه کومه فیصله کوم دا خو خالی جذبات دي جایزه یې واخلئ نو تا فیصله به روغئ خو دا به ته پېژنې دا په شعوري توګه پېژنې یعنې تاسې به لاشعوري طور پر فیصله په خوف بنیاد باندې سوي. داس هغه خبرې چې کله موږ بل چا نه وارو
نو د موږ فیصلې باندې څومره اثر واچوي. تصاویر ته به رسو، علاماتو ته. ته کله یو شی وګورې که نه، یو اشتهار ده یوټیوب ته به رسو یا فیسبوک باندې چې کله داسې ته ویډیوانو باندې لګې تېروي که نه، هلته هم در تصویر یې په ورکړی ویډیو چې دومره ښه هغه نه وي، کمالات دومره ډېر نه وي پسې، خو هغه تصویر چې کمالات ډېر وي، نو دا تصویر ستا لاشعور باندې اثر واچي، ته کلیک به وکړې. یو اشتهار چې تا مخ ته رسي چېرته لګېدلی یا په ټي وي چې تا مخ ته بار بار راځي او ډېر په ښکلي انداز باندې دوی جوړ کړی وي، نو اصل چې ذاتي طور پر خو ته نه غواړې چې زه د دغې کمپنۍ ول شیان واخلم، لا د انتخاب وکړو، خو د تا په لاشعور باندې دومره زیات اثر واچي هغه اشتهار، هغه تصویر چې ته یې خوښ کړې. ذاتي طور پر ته غواړې نه، شعوري طور پر ته داسې نه کوې، خو دا تصویر چې دا کوم یو تصویر تا باندې دومره اثر اچولی ده، پوره ته یو خوشګوار تصویر وګورې که نه، داسې چې قدرتي مناظر پکې جوړ وي، ښایسته سیندرۍ وي، یا داسې یو تصویر وي چې ماشوم زړکي خاندلی وي، خندا ول تصویر وي، نو چې تا جذبات ښه سي. ولې؟ دا هغه ستا لاشعور جذبات را چیک کي، حرکت چې راولي. که ښه تصویر وي هغه ستا ښه جذبات را پورته کي، او که بد تصویر وي هغه تا بد جذبات را پورته کي. ګوره یو داسې هغه به وي که نه، کله کله ته چې یو ګانه اروې که نه، 3-4 کاله مخکې دا ګانه تا هلته دومره زیاته اورېدلې ده چې ته کله ډېر خفه نو تا دا ګانه 4-5 ورځې مسلسل اورېدلې ده. چې کله ته ډېر خفه نو 4-5 کالو بعد هغه ګانه چې بیا څوک کله غږوي نو تا ول جذبات بیا راپورته کوي. ولې؟ چې هغه ګانه ستا جذباتو سره پیوست ده، چې څرنګه ستا دا آواز واورېدلی که نه، نو تا جذبات یې راپورته کړل، ته وی روغ موټ خوشحال وې، خامخا خفه سلې. ولې؟ چې دغې ګانې د آواز ستا جذبات لاشعور چې حرکت چې راوسته، دغسې یو تصویر ده تا وکتلی، ښه تصویر ده، نو تا ول لاشعوري طور پر جذبات یې راپورته کړل، ته یې غواړې نه شعوري توګه باندې، خو لاشعوري جذبات دومره زورور دي تا باندې اثر واچولی. خیال ده دا دوه شیان، یو آواز چې ته چې اروې، یو علامات تصاویر چې ته چې ګورې، دریم خیال. دا د شي ډېر غټ کردار ده د ستا په رویې باندې، د ستا په خفتن باندې، د ستا په خوشحالۍ باندې، د ستا په فیصلې باندې، د ستا په انداز باندې، غږېدا باندې، ستا د مخ چهرې باندې. که ته ښه خیال شوری که نه، یو مثبت خیال شوروي، ذهن چې درته ښه خیال شوروي، چې کله تنهایي چې ناست یې، لا سر ته چې ناست، نو دا لاشعور باندې یو ښه اثر اچوي. تا ته یو سړي خبره وکړله، سخته خبره یې ته وکړه، لاړلی، هغه خو نسته اوس لاړلی، خو هغې نه بعد چې کوم ته خپل خیالات جوړوې اوس پسې، یاره دا یو سړي خبره ماته وکړله، ده دا خبره چې وکړله دا سړی روغ ده که لیونی ده، خپله خو نه ده غوسه، ما ته یې وکړله، ما ته دومره غوسه ده که هسې خپله غوسه ده. مختلف قسم مقصد چې تا سوالونه په ځان باندې وکړي، جایزه یې واخلي، نو دا خیال تا ښه خیال راتلی سي، له بدو خیالاتو نه تر وتی سي. لاشعور چې به تا ول ښه جذبات راپورته کوي، که تا بد خیالات په جوړول، خو چې کوم لاشعور چې تا ول بد جذبات دي، غوسه، نفرت، خوف، حسد، مختلف قسم جذبات په تا ول نیگیټیو چې کوم دی هغه راپورته کوي. حسد دلته باندې ده لیکلی، حسد جذبات دا بدو جذباتو چې راځي. دا چې کله ګوره یو جذبات سله، تجربات سله، عادات سله، دا ستا د لاشعور هغه حصې دي چې تقریبا عموما سړی زیات کړي. یو تحقیق نه ثابته ده چې انسان روزانه دی چې څومره عادتونه کوي، څومره دی تقریبا کارونه کوي، د ده دغه عادات په شعوري توګه باندې 10% باندې مشتمل وي.
90% 90% چې دی چوره عادتونه کوي که نه دې ته پته نه وي چې دا زه ښه کوم که بد کوم 90% اوس په تا ته پته لګي چې ته ورځې چوره فیصلې کې دا 90% ته غلطې کوي لاشعور ته ښه تجربات ورګډ کا ښه جذبات ورګډ کا ښه عادات ورګډ کا آټومیټیکلی دا یو لاشعور ته چې کله یو شی لاړ شي که نه دې نه بیا آټومیټیک سیسټم جوړ شي دا یو خودکار عمل جوړ شي لکه مثال کې طور پر زه اوس ته وایم که نه دلته تجربات دي که نه تجربات ښه تجربات دي یا بد تجربات دي ستا په لاشعور چې محفوظ دي تاسې یو کړي دي یو سړی دا هغه چې کله اهداف خپل هدف ته رسیږي که نه ټارګېټ ته چېرته مثال کې طور پر دی یو حق حاصلوي نو دا یو سړي بد تجربات دي داسې تجربات دي که نه تجربه یې ده بده چې دی یا په رشوت ذریعه باندې حاصلوي وي که نه ځینې خلکو چې خپل اهدافو ته رسیږي که نه خپل هدف ته رسیږي چې حاصلوي نو هغه په رشوت ذریعه باندې اخلي دا د تجربه وي چې یاره دا آسانه ده دا د ژوند نه وتلي وي یو سړی وایي نه یاره دا د تجربه ده دا ټیک نه ده دا طریقه ټیک نه ده دا قانوني طریقه نه ده دې چې ته چې وتی سې تا ته نقصان درتلی سي دا په قانوني طریقې باندې چې شی حاصلوي دا وایي چې نه په رشوت ذریعه باندې حاصلی کېږي په غصې ذریعه باندې حاصل کېږي ځینې کسان به تاسو لیدلي وي چې شی حاصلوي بیا هلته غصه کوي شنته کوي لانجې او جګړې کوي نو دا د ده تجرباتو چې دا شی شریک وي چې شامل وي دته چې کله دا تجربه چې کومه ده دا د یوه ورځ نه وي کړې دا د بار بار کړي وي نو چې بار بار یې کړي وي دا خو لاشعوري څه وي دته چې کله دغسې معاملات پیښیږي دی به په قانوني طریقې باندې نه کوي دی به په دغې طریقې باندې کوي دا د تجربه وي دی وایي چې یاره دا لار ټیک ده که څوک خبرې ورته کوي په ده باندې اثر نه کوي ولې نه کوي دی په خپل ځای باندې ټیک یې که نه دا د لاشعوري حصه یي دا باندې کنټرول نشي کولی دا خپله کېږي اټومیټک سړي نه کېږي چې لاشعور ته ګوره تا که دا محبت ډېر ورچولی و که نه 3-4 میاشتې تا روزمره په بنیاد باندې محبت کولی ښې خبرې دې کولې ښه سوچ دې ساتلی دا به ډېرې پسې تا ته چې قسم معاملات راځي دا شی به ډېر برآمد کېږي ستا رویې نه که تا خپل ځان خوشحال ساتلی و که نه خامخا د سله به له ځان میسر کړی نه دا جذبات تا ځان چې ډېر ساتلي وو یو اعتماد دې په ځان باندې ډېر ساتلی د اعتماد ته به رئیس ځینې خلکو په ځان باندې اعتماد ډېر زیات وي ځینې خلکو په ځان باندې اعتماد نه وي هر وخت مایوسه وي حالات به ورته یو رنګه راځي ځینې خلکو په ځان باندې اعتماد وي او ځینې خلکو په ځان باندې اعتماد نه وي دا ولې چې دغو اعتماد جذبات ډېر ساتلي وي بار بار دا اعتماد ته وخت ورکړی وي نو چې هر چې څرنګه حالات دو ته راځي محرکات دو ته مخته کېږي که نه نو دوی پیژني دو دا جذبات چې کوم دي دا ورته رامخته سي اعتماد ول هغه خوف چې کوم جذبات دي هغه دومره زورور نه دي دا ډېر زورور دي نو دا محرکات ډېر اهم دي لاشعور چې هغه جذبات هغه تجربات هغه عادات محفوظ کو چې تاسو ته چې قسم ذهني محرکات مخې ته راځي چې اټومیټیکلی دا ښه جذبات ښه تجربات ښه عاداتو ته مخته کېږي که چیرې بد عادات او بد تجربات یا بد عادات ستا په لاشعور چې محفوظ کړي وو نو بیا به ته ډېر په شعوري توګه باندې چې تا ته راځي محرکات راځي که نه د غصې ول او ته غصه نه کوې اټومیټیکلی به تا نه کېږي ځکه چې لاشعور ته چې لاړ شي آنه خو خودکار عمل جوړ شي اټومیټک سیسټم ورله جوړ شي ته به یې نه کوې تا نه به خپله کېږي